د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، نن زمونږ موضوع ده اردو او هندي ژبې توپیر، تاریخ او انګریزي پلان. او بل ورسره په څنګ کې دی دغه د حق اواز یا اسلامي دویمه برخه اسلامي خپرونه ده چې په هغې باندې به ډاکټر صاحب بیا د خیر سره مفصل خپل نظر له تاسو سره وړاندې کوي. نو لومړی به هم دغه د ژبې دغه ترازو چې دا اردو ولې د بری صغیر یا د ولې د ټول مسلمانانو دغه ژبه چې دا لکه د ټولو قومونو دا ولې اردو کړه، دې ته به راځو. د دې شاته د انګریزانو کوم پلانونه او کومه دسیسه وه، او بیا وروسته دې کې د پنجاب څه ګټې دي او هغوی ولې دغه ژبه خپله د پاکستان رسمي ژبه ومنله، ځکه ته خو واکدار او حاکم قوم هم دا پنجابی دی. نو د دې له پلوه ځکه چې هلته زموږ پښتانه چې دغه ژبه خپله قومي ژبه بولي، نو همدې په خاطر باندې موږ د لوی افغانستان دپاره چې کار کوو، نو بیا به د هغې په هر اړخ باندې به خبرې کوو چې په کوم یو باندې زموږ نه پښتانه ګلخانان شوي دي یا هغه شعوري پاکستانیان شوي دي یا داسې شوي دي چې دغه نصاب او میډیا د دوی ذهنونه او فکرونه چې دي د دوی نه پاکستانیان جوړ کړي دي او د پاکستاني قومیت دپاره کار کوي او خپله پښتونولي او پښتو ژبه د دې نه لرېوارې غوره کوي او د دې سره په دې په نسبت چې خپلې ژبې او خپل کلتور او د خپل خاورې سره مینه وکړي، دې په ځای باندې هغه پردی ژبې ته، پردي کلتور ته او دې ته خوشحالېږي او د هغې دپاره کار کوي. نو ما سره چې کوم دغه دي پاڼې ما جوړې کړي، دا کوم پریزنټیشن چې دی، په دې باندې به د خیر سره غږیږو، بیا به زه خپل معلومات هم سره پکې شریکوم. نو موږ به لږ واړه شو او دا لیکنې به لږې غټې شي. په دې کې دی اردو او هندي ژبې توپیر، تاریخ او انګریزي پلان. نو دا به پسې د خیر سره دغه کېږي. عمر بورا زماني لخوا دغه کېږي، تاسو ته وړاندې کېږي. آیا توپیر لري هندي او اردو ژبې؟ نو لکه څنګه چې د پنجابي نصاب یا د پاکستان په نصاب کې دا وایي چې اردو ژبه د لښکر نه اخیستل شوې ده. د دې معنا د اردو ژبې معنا لښکر دی او دا یو ترکي لغات او دلته په نصاب کې داسې ویلې چې دغه چې په دغه لښکر کې به د مغول او د هغې نه مخکې به په دې کې به ډېر مختلف قسم قومونه او په دې کې به ترکان او پښتانه به پکې وو، بلوڅان او دغه پنجابیان او دا ټول چې به پکې وو. نو دلته یوه ژبه جوړه شوه د مسلمانانو چې د اردو نوم ورکړو، مګر دا سوچه دروغ دي، ټول دروغ دي. د دې شاته د انګریزانو توطیه وه. د انګریزانو د راتګ نه مخکې د بری صغیر ژبه چې وه د مغولو په وخت کې هغه فارسي وه. چې کله انګریزان راغله هغوی انګلیسي ژبه د دفتر ژبه کړه او فارسي ژبه یې له دفتره اخوا کړه. نو د انګلیسي ژبه په 1815 کې دا رسمي ژبه شوه، خو په 1850 کې چې کله مسلمانانو بیا د خپلواکۍ دپاره یو غږ پورته کړو سره د هندوانو یو ځای، نو بیا هغه د دوی هغه کوم تحریک د ازادۍ چې هغه چې ډېر په انګریزانو وځپو، نو د هغې نه وروسته په 1850 کې بیا دا د ټولو ولایتونو ژبه چې دا بیا انګریزي کړه. د هغې نه مخکې لږه لږه فارسي ورسره چلېدله، خو هغه یې ورنه بیا لرې کړه. نو بیا هغه چې کله اردو رسمي ژبه کېږي، په هغې باندې به زه راځم. اردو او هندي ژبې د خبرو له مخکې ډېر ورته دي. اصلي توپیر د لیکلو طریقه ده، یعنې صرف لیکلو کې طریقه ده. نور چې څوک اردو خبرې کوي یا هندي خبرې کوي، دا تقریبا دواړو باندې ته پوهېږي. چې څوک په هندي باندې لګي هم ته به پوهېږي او په څوک چې په اردو لګي هم هغه هندوان به د دې باندې پوهېږي، او چې هندوان لګي په دې به دا څوک چې اردو ژبه وایي دا به پوهېږي. صرف په لیکلو کې فرق دی. نور په اردو ژبه کې لږ عربي لغاتونه ډېر دي، هغه اسلامي لغاتونه دې کې راغلي دي، او په هندي ژبه کې چې دی هغه سنسکرت کوم لغاتونه چې دي هغه د هغوی مذهبي لغاتونه دي، نو هغه پکې ډېر استعمالېږي. صرف دغومره فرق دی، نور ټوله یوه ژبه ده. یو وخت کې داسې و چې ما سره په ټولګي کې یو هندو او یو پاکستاني هم را سره او یو را سره انګریز او نور موږ سره دا د لیتوي او د دې ځای خلک وو. دا لکه موږ کوم داسې انټرنیشنل کلاس و، نو دې کې موږ چې کله موږ ته به استاد تدریس کوو، نو هغې سې ورځ پوښتنه وکړه. ما به کله د دې اردو د دې هندي او د دې پنجابي دواړو سره به ما خبرې کولې. خو ما یوه ژبه وه، اردو ژبه او هندي ژبه یو شی. نو بیا
یو ورځ داسې استاد پوښتنه وکړه وایي د اردو او هندي کې څه فرق دی؟ نو ما ورته ویل چې د اردو او هندي کې څه فرق نشته، صرف لیکلو کې فرق دی. هغه په دیوان کې باندې لیکل کېږي رسم الخط باندې، د هندي ژبه او د اردو ژبه چې دا په دې عربي رسم الخط باندې لیکدود باندې لیکل کېږي. هغه پنجابي ویل چې نه دا خو ډیر فرق لري. ما ته ماده شلې ته د پنجابي ته مې ماده هندي چې کوم خبرې کوي ته د دې خبره پويږي، نو پنجابي ماته ویل چې اوس خو د هندو په ټولو خبرو پیګم هیڅ مشکل نه لرم. ما هندو ته ویل مالته د پنجابي په خبرو پیګي چې دا کله تاسو سره اردو خبرې کوي او ته سره هندي خبرې کوي، بالکل زه به پوره پیګم هیڅ مشکل نه لرم. ما بیا خسته ویل ما وګوره دا دغه هندو د پنجابي په خبرو چې اردو وي پويږي او دا پنجابي چې دا د هندي په خبرو باندې چې هغه څه وایي دا پنجابي پیږي ځکه دا ولې پويږي. خدای وجبه د صرف په دغه لیکلو کې فرق دی. خو مونږه ځکه دې شاته پلان چې د کوم انګریزانو هغه به راځي به په هغه ځکه به خبرې کوم اردو نه د عربي لیکدود خینه چپ طرف ته لیکل کیږي او هندي چې دغه دیوانګری لیکدود چپ نه خي طرف ته لیکل کیږي. نو دغه یو د کې دغه لیکلو کې دغه فرق دی. لغاتونه چې دي په دې اردو ژبه کې اماغه اسلامي ځکه دې باندې د اسلامي چاپ رو دي، نو لګ هغه دغه چې دي اسلامي لغاتونه عربي هغه چې دی نو هغه په دې کې راغلي دي اردو کې او هندي کې چې دی هغه سنسکرت هغه خپل هغه مذهبي لغاتونه پکې دي. خاطر لکه دا طلاق کې دا ته هندو کې او هندوانه مو استعمالي ځکه هغه دا هغه ته متره دي. ځینې نور سټي کې چې اوس هندوانه استعمالي ماغه د عربي ټکی سره استعمالي. پایله دا ژبه مصنوعي ډول سره جلا شوې دي. دا ولې جلا شوې دي؟ ګوره دا انګريزان چې کله راغله هغه په لومړی کې دا دغه ژبه چې دا فارسی ژبه د لری کله د دې په ځای باندې دغه چې انګریزي دای د دفتر ژبه کله، نو چې دای دفتر ژبه کله دوی خو ډیر اوږد پلان درلودو. نو هغه په دې پیدل کچيري انګریزان د هند وزي، نو دلته باید به دوی څنګه تقسیم کړي د هندوانو او مسلمانانو یا د نور قومونو په منځ کې چې دا به په 200 تقسیم کړي. دوی دغه ته د اردو ژبه چې دا لومړی دای د دفتر ژبه کله، هندي ژبه لا دفتر شوی نه و، د فارسی په ځای باندې انګریزي او اردو چې دی دا د دفتر ژبه شولې د هند او رسمي ژبه شولې. به دغه چې د څو کال وروسته به چې د هندیم د زنو ولایتونو کې د دفتر ژبه کړل. نو دیو دا پلان درلودو ک به وروسته دوی مسلمانان تقسیمین ځکه د مسلمانانو کې خو مختلف قومونه مختلف ژبې لري، لکه بنگالیان خپل بنگالي ژبه وا، د پښتنو خپل ژبه وا، د بلوچستان خپل ژبه ده، د سیندیانو خپل ده، د پنجابیانو خپل ده، د کشمیریانو ګلګت خلکو دی خپل خپل مختلفې ژبې لري په خپل ژبه باندې غږیږي. نو دوی د سوچ کوي چې به روسه منګه دوی د دوه قومي نظریه چې کړه ورکو مسلمانان او هندوان چې په دې باندې تقسیمونو باید منګه یو قومي ژبه دوی لپاره وټاکو د مسلمانانو قومونو لپاره. نو هغه د اردو ژبه راوغسله په دې نورو قومونو باندې په زور ومنله. نو چې کله په زور په ومنله نو دا به د شوله د رسمي ژبه شوله د کار روزګار ژبه شوله، هغه نور قومونه به مجبور کېدل چې دا ژبه زده کی. نو دې خاطر باندې هغه نور ژبونه دي دغه نور ژبې چې دي هغه بيخي د خپل نظر وګرځیدل او هغه د دفتر هم وګرځیدل د لیک دود د ټول ارڅنه ختم شوه. لکه هغه مر پرمختګ به نو شو کولای لکه څومره چې به اردو کولو خو به روس هغه بنگالین شو هغه د خپل ژبې حق لپاره به را پاتېدل. نو دا ژبه چې دا لکه مستوي ډول سره جلا شوې ده. خبر دي کې دی په انګریزي هندي کې لومړی په انګریز هند کې لومړی رسمي ژبه ان کومه ژبه چې دا لومړی ژبه شوله. مغولي دور کې فارسی رسمي ژبه و، ان د مغولو په وخت کې چې کله بابر راغی نو دا غوي د دفتر ژبه دغه مخکې ما ابراهيم لودي په وخت کې دا هغه زمونږ پښتون خو ژبه چې هغه فارسی و، خو چې کله مغول راغله به د دربار ژبه چې و او د رسمي ژبه چې و هغه دغه و د فارسی ژبه و. په 1320 کې انګریزانو اردو د دفتر ژبه کړه. ینه دوی خپل فارسی لري کړه دغه ځبانه په 1320 کې دوی دا اردو ژبه چې د دفتر ژبه کړه. هندي ژبه ورسته یوازې د تعلیم او ځنو ادارو لپاره وکارول شوه. پایله اردو لومړی رسمي ژبه و د انګریزانو لپاره. په 1393 کې دا به دغه بنارس په ګډون د شمالي هند په ځینو برخو کې هندي چې دا د دیوانګری خط سره دا به پر رسمي توګه باندې ومنل شو. ځکه صرف هغه لیکلو ما ځکه څنګه به ما لیکلو کې فرق دی چې دا هندي دیوانګری خط سره لیکل کېږي چې دا صرف دغه کې توپیر دی. ځکه دا زمونږ دا اردو چې دا د مسلمانانو په خاطر باندې د انګریزانو د کلم دا صرف دغه رسم الخط دی عربي دی او هغه چې دی دیوانګری دی. ژبني سیاست او ویش د انګریزانو پلان هم دغه پلان چې ما مخکې څنګه لکه د دې ذکر وکړو چې دا هم دغه سوچو چې روسه به دوی کله مجبور شي او هند پریږدي
نو باید د مسلمانان او هند به همدغه په دې بنا باندې چې دا ستاسې دینم جدا دی او ستاسې ژبه چې دغه قومي ژبې نوم یې ورته ورکړو چې د اردو دام جدا ده، نو تاسو او دوی باید په دې دوو برخو باندې تقسیم شو. په دې کې موږ پښتنو، بلوچانو، سیندیانو او بنګالیانو ته تاوان وکړو چې هغه زموږ ژبه چې ده هغه د هر څه نه وغورځېدل، هم د کار، روزګار، د دفتر، د هر څه نه چې دی دا وغورځېدل، یوازې د هغې ځای یوازې بیا اردو ونیو. بیا اردو او هندي ژبو ترمنځ پرتله ژبنی توپیر که نه هغه لیکدود دی، صرف لیکدود کې دغه لیکدود کې فرق دی. دې کې اردو کې چې دی عربي او هندي کې چې دی دیوانګري لغات، اردو عربي ماغه اسلامي ټکي پکې لږ زیات دي او هغې کې سنسکرټ دی، همدغه لږ فرق پکې دی. رسمي ژبه اردو په 1830 کال کې او بیا دغه بله ژبه چې وه هغه بیا د دې نه هغه وروسته کلونو کې بیا چې د 93 کې څوک یو ما مخکې څنګه ویلې نو په هغې کې بیا دغه دفتر ژبه شوله. زه بیا وروسته لږې خبرې به کوم، نو دا به زه لرې کوم چې بېرته موږ خپله غټ شو، نو بیا به په دې به زه لږې خبرې وکړم. ښه ملګرو، د انګریزانو خوپلانو چې دغه به هند به تقسیموي او بفر سټیټ به جوړوي چې د افغانستان او د روسانو او د دې دغه کې که بیا چې د روسان افغانستان ته راځي نو دا بفر سټیټ به داسې چې بیا که افغانان دلته راځي نو د ځای نه به بېرته بیا انګریزان د افغانانو نه کار اخلي او د روسانو په ضد باندې بیا جنګوي. نو ځکه دا پاکستان د هغې دپاره دا یو فکر یې درلودو چې دا باید دلته جوړ شي، ځکه په انګریزان خو په فزیکي لحاظ باندې د ځای نه لاړ، خو مګر هغې کلتور، ژبه او دا چې دی دا همداسې په هند باندې پاتې شوله او دلته د هغې کوم سیاست چې وه، کوم قانون چې دی، لکه اوس هم انګریزي قانون په پاکستان کې چلیږي، خپل اسلامي قانون نشته، نو دا هم پکې پاتې و. نو هغه خو دې پوهېدل چې دا د دوی هغې یو هېواد یې داسې جوړ کړو چې مکمل واکمن چې پکې و بیا هم پکې انګریز و. ځکه اول چې کله هغوی لاړ نو د دوی هغه د فوز مشر چې و تر ډېر وخته پورې هغه هم انګریز و، نو هغه هم انګریز پاتې و، نو قانون هم انګریز و، هر څه انګریز و. نو دې په خاطر باندې دغه ځای جوړ کړو چې دې ځای نه به بیا د انګریزانو دپاره دلته داسې یو ځای جوړوي چې بیا دلته به دا به د انګریزانو د امریکایانو د روسانو خلاف باندې به بیا استعمالېږي. بیا همدې په خاطر باندې لومړۍ اډه چې وه دلته په پېښور کې دا هم امریکا ته ورکړې وه، د ځای نه به بیا دوی هغه ځینې داسې تیارې الوځولې چې د روسانو دغه وکړي وڅاري د دغه ځای نه، نو دا کار یې هم کړی. نو مقصد داسې دی چې اوس هم دغه خاص کر زموږ پښتانه چې کله ورته څوک خبره کوي نو همدا یې وکړي چې اردو زموږ قومي ژبه ده او هغه داسې فکر کوي چې څنګه ورته په دغه نصاب کې ښودل شوي دا یوه اسلامي ژبه ده. نه، پښتو د هغې نه ډېره اسلامي ژبه ده، د هغې نه ډېره پخوانۍ ژبه ده، ډېره لرغونې ژبه ده، ستا د ملت ژبه ده، ستا تاریخ دې پورې تړلی دی. نو ته چې دی تر څو پورې چې ته په اردو ژبه باندې ویاړ کوې، باید په خپله ژبه باندې پښتو باندې ویاړمن شي، خپلې ژبې ته کار کوه، په پښتونخوا باندې واکمنه ژبه چې ده هغه پښتو که او دغه چې دی د کار او روزګار ژبې که، د دفتر ژبې که. اردو ژبه چې ده دا د یو ته څومره چې د هندو نه نفرت کې، ځکه هلته خو په همدغه تدریس کې داسې کېږي او بیا د هغې ژبه دې راوړې ده په خپل ځان باندې د واکمنه واقعه ژبه کړې ده. نو که چېرته ته واقعا پښتون یې، اول خو په دې غیرت وکړه چې تا د هندو ژبه راوړې، د هندو سره نفرت هم لري او بېرته د هغې ژبه راوړي، هغه په خپل قومي ژبه ورته وایي، ځکه دا خو یوه ژبه ده. ما څنګه مخکې ویلې هغې په خاطر مې دا سلایډونه هم جوړ کړي وو چې دغه دوو ژبو کې هېڅ فرق نشته، هندي ده او که اردو ده، نو دغه همدغه یوه ژبه ده. تاسې دې ته خپله قومي ژبه مه ویئ، قوم ستاسو پښتون دی او ستاسو ژبه چې ده پښتو ده. نو دې په خاطر باندې ما نن غوښتل په دې خبرې وکړم. انشاءالله تعالی انګریزانو دغه بنګالیانو چې وو هغې د خپلې ژبې د خپلواکۍ په خاطر باندې خپل ټول قوم خپلواکه کړو، ځکه هلته هم دا اردو ژبه چې وه واکمنه او د هغې دفتر او رسمي ژبه وه، هغې راپاڅېدل هغه ځای کې شاګردان محصلین د پوهنتون راپاڅېدل، ویل چې موږ نوره دا دغه ژبه نه منو، اردو ژبه موږ خپله بنګالي ته کار کوو، بنګالي ژبه خپله رسمي او دفتر او د کار روزګار ژبه کوو. نو هغه و چې هغې راپاڅېدل، بیا خپل ځان ته خپلواکي او ازادي واخیستله. ما ډېر وخت ونیو، نو زه به ډاکټر صاحب ته وخت ورکړم، هغه دا دویمه برخه چې ده زموږ د اسلامي برخه ده. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تر هر څه لومړی زه خپل سلامونه د لوی افغانستان تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته، محترم زماني صاحب تاسو ته، محترم رسا صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ما چې کوم آیات ستاسو په حضور کې تلاوت کړ دا د سورۃ الانعام 122 آیات الله جل جلاله فرمایي چې وایي اے پیغمبره په تحقیق سره لمونځ چې دی ونسکي نسکي دلته په ډیر معنا باندې راځي د قربانۍ په معنا باندې هم راځي د عبادت په معنا باندې هم راځي د مانځه په معنا باندې هم راځي ځکه قرآن یو مکمل کتاب دی د ژوند په ټولو برخو کې او دا هله کېدی شي چې انسان د خپل مضبوط او قوي کتاب څخه ځان خبر کړي چې دا کتاب مونږ ته د ژوند په ټولو برخو کې څه حکم راکوي څرنګه چې سبا 5 د جون دی چې دا د 2025 کال چې دا سمون خوري نهم د ذوالحجې د 1440 کال سره چې د عرفې ورځ ده دا ډیره مبارکه نن شپه ډیره مبارکه ده او سبا ورځ ډیره مبارکه ده هر هغه کارونه چې مونږ ته لازم دي چې سبا د پاره سرته ورسو نو هغه اول تر هر څه باید مونږ کوشش وکړو چې کچیرته د امکان په صورت کې زمونږ صحت خي مونږ روزه ونیسو د دې یوې ورځې روزه څومره فضیلت لري الله جل جلاله انسان ته د یو کال ګناهونه د تیر یو کال ګناهونه معاف کوي او د آینده یو کال ګناهونه د یوې روزې په نیولو سره الله جل جلاله انسان ته معاف کوي او سبا ته د سهار د لمانځه څخه وروسته تکبیرونه شروع کیږي چې دا تکبیرونه څلور ورځې دي او دا 23 لمونځونه دربر نیسي چې دا ډیر ضرور دي چې هغه تکبیرونه کم یو دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا ډیر ضرور دي چې موږ دا په دغه سره تکرار سره وویو د هر مانځه څخه وروسته نارینه باید په زور ووي او زنانه باید په خفیه ډول باندې ووي چې دا ډیر ضرور دي د هر مسلمان لپاره همدارنګه د دې ورځ په دغه کې باید موږ ډیر دعاګانې د الله پاک څخه وغواړو د خپل ځان لپاره د خپل کورنۍ لپاره د خپل اولادونو لپاره د خپل مسلمانانو لپاره د اسلامي امت لپاره ځکه چې نن د نړۍ په ګوټ کې اسلامي امت د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او غیر د دنه چې موږ الله ته رجوع کوو او د الله څخه د خپل اسلامي امت لپاره د خپل مظلوم ملت لپاره د خپل مظلوم خلکو لپاره دعا وغواړو نور خو موږ تاسو ته دا معلومات چې موږ تاسو په لاس کې دی والی وزیر ازادیدل هم نشته دی دا ولې چې زمونږ د خپل هغه مشرانو چې همیشه د پښتو په نوم باندې د قوم په نوم باندې د پښتنو ویني وسکلي او د قوم غوښې وخوړلې خو نن زمونږ یو غیرتی انسان یو غیرتی پښتون هغه چې په صلحاو نور دا خاص یو مثال دی علي وزیر دا غي پښتنه هم سوګ نه کوي او د دې خاطر باندې موږ باید د الله څخه دعا وغواړو چې هغه د الله پاک د ظالمانو د منګولو څخه آزاد کی او هغه چې نور په صلحاو چې نور غلطه باندې دي دا غوي سره مونږ باید ډیر کوشش وکړو چې اوس خو د موبایل دوره ده چې دا یو ورځ د موبایل څخه لږ لري وساتو او خاص دغه یو ورځ د الله په عبادت کې تیر کو او د الله څخه د ژوند په ټولو برخو کې مونږ کومک او مدد وغواړو او دا ډیره مهمه ده چې مونږ په خپل ژوند دا څنګه استعمال کولای شو ځکه چې دلته مخکې ما تکرار کړل چې دلته په دې آیات کې ونسک په معنا د قرباني هم راځي د عبادت هم راځي د مانځه هم راځي نو دلته د قرباني ورځ ده سبا نه بل سبا اوس مونږ کدی باندې فکر او سوچ وکړو چې رښتیا مونږ تر نن پورې د خپل قوم لپاره د خپل ملت لپاره د خپل ژبې لپاره د خپل خاورې لپاره د خپل تاریخ لپاره څومره قرباني ورکړې ده یا هغه خلکو چې زمونږ د ازادۍ لپاره زمونږ د خاورې لپاره دغه موجوده جغرافیه لپاره قرباني ورکړې ده د هغه خلکو موږ څومره یادونه کړې ده یا مونږ په هغه باندې څومره سوچ او فکر کړی دی څومره مونږ په عمل کې دي تامده شي وستو چې مونږ باید د خپل د ازادۍ لپاره څو قرباني باید ورکو یا هغه مظلوم ملت چې زمونږ نن په ډیرو کړهونو باندې اخته دي چې د یو کپ ډوډۍ لپاره لس دروازې ټکي مونږ په اروپا او امریکا او په خلیجي هیوادونو کې اوسېږو چې مونږ ته د ژوند ټول امکانات مونږ سره شته زمونږ د اولادونو لپاره شته دي
زمونږ د هغه مظلوم ملت چې د 50 کلونو ناخوالو ځپلی دی او هغه دردونه تیر کړي دي او هغه جغرافیه مونږ ته ساتلې ده، د هغه تاریخ څخه مونږ ته دفاع کړې ده. مونږ په هغوی باندې څومره فکر او سوچ کړی دی، د هغوی د لاسنیوي دپاره مونږ څه قرباني ورکړې ده. قرباني دا نه ده چې موږ دلته یو پسه حلال کړو، قرباني دا نه ده چې موږ دلته یو سخوندر کې شپږو کسان شریکان شو، یو کې دي شریکان شو. دا قرباني نه ده. آیا موږ د دغه قربانۍ لپاره څومره خلکو ته دعوت ورکړی دی چې راشه نن په افغانستان کې زموږ مظلوم ملت د څومره کړاوونو سره مخامخ دی، د هغوی دپاره موږ څه کولی شو، څه فکر او سوچ کولی شو. زما همیشه دا سوچ او فکر دی چې موږ هغه ورونه او خویندې چې په اروپا او امریکا او په خلیج کې اوسېږي، هغوی که چېرته موږ یو فامیل د خپل فامیل نه د هغوی اقتصادي مسؤلیت په غاړه باندې واخلو، نو انشاءالله په افغانستان کې به هیڅوک هم محتاجه پاتې نشي. آیا موږ په دې قربانۍ دپاره سوچ او فکر کړی دی؟ او کنه هر کال لوی اختر راځي، د قربانۍ اختر راځي، موږ قرباني کوو، خو آیا دغه قربانۍ باندې موږ کوم سوچ او دغه قرباني موږ ته کوم درس راکوي او موږ د دغه قربانۍ نه څه لاسته راوړنې لرو؟ ځکه د اسلام دین دا مکمل دین دی. د اسلام دین په هر حکم کې زمونږ د دنیا او د آخرت عزت دی، زمونږ د دنیا او د آخرت کامیابی ده، زمونږ د دنیا او د آخرت خوشحالي ده. او دا حال چې دا موږ په عمل کې راولو، دا موږ په خپل ژوند کې راولو. مخکې محترم زماني صاحب یادونه وکړله چې پښتو ژبه څومره وروسته پاتې ده. زمونږ کې چې داسې قومي مشران وي، مونږ کې چې داسې سوی عالمان وي، مونږ کې چې داسې سوی پروفیسران وي، مونږ کې چې داسې بې عمله جنرالان او بې عمله پروفیسران او پوهنوالان وي، ژوند کې مونږ پښتو ترقي ونه کړي، ژوند کې مونږ پښتون قوم په خپلو خپو باندې ونه درېږي. نو دا و زما هغه لنډه مختصره وینا د سبا ورځې د عرفې د ورځې په ارتباط باندې او د بل سبا د قربانۍ د ورځې په ارتباط باندې چې دا قرباني موږ ته کوم درس راکوي. نو زه بیا هم دعا کوم چې الله دې موږ او تاسې او ټولو دوستانو سره چې د خپل ملت او د خپلې خاورې او د خپلې جغرافیې او د خپلې ژبې سوچ او فکر ورسره وي، هغوی ته د ژوند په ټولو چارو کې د الله بریا هیله کوم. مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. راټول صاحب موږ ته سلامونه راستولي دي. راټول صاحب نړۍ مننه، ژوندی اوسئ. راټول صاحب ډېر ښه تحقیق کوي ډاکټر صاحب په دې ژبپوهنه باندې، او هغه دا د پښتو لغاتونو خرانګې چې ورته دا وایي، ځکه هغه ډېر ښه دغه کوي، تشریح کوي چې دا لغات هغه دغه چې دي جړلي نه چې کوم ځای ته رسېږي او د کوم ځای نه دا شروع شوي دي. نو ډېر ښه دی، انشاءالله تعالی یو ورځ به موږ سټوډیو ته را دعوت کړو، هغه به په دې هکله باندې موږ ته پوره معلومات راکړي، ځکه هغې د خپله پلټنه یې خپله کړې ده او ډېر څه یې لیکلي. راسا صاحب. مننه باورا صاحب. اول تاسو ته ډاکټر صاحب ته او د لوی افغانستان ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات. د ډاکټر صاحب نه ډیره زیاته مننه چې د سبا ورځې د عرفات د ورځې په ارتباط ډېر ښکلي او په دغه معلومات دوستانو سره شریک کو کورې ودان. او باورا صاحب تاسو هم ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده، واقعا چې لکه چې څنګه چې تاسو ویل چې دغه د انګریزانو او دغه د دیو هماغه پلانونه چې هغه په هره برخه کې و، هغه که فرهنګي برخه او که په نورو برخو کې و، نو دغه ژبه چې و د هندوانو یا دغه اردو ژبه، دا په اصل کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دا یوه ژبه ده، خو ولې هغو خپل سره که پنجابی دی که سیندی دی او که د هغه نور شاوخوا د دیو خپلې ژبې دي، دیو سره په خپل منځ کې سره ښه پوهېږي، ځکه چې هغه ژبه یې تقریبا یوه ژبه ده، یو تاریخ، یو سیستم دی، یو فرهنګ دی، نو هغو ته دومره نقصان په دې کې نه رسېږي. دغه ټول نقصان چې رسېدلی دی دا زمونږ پښتو ژبې ته، ځکه چې هغه د هغې د پاکستان یا د پنجاب د اثر لاندې و، ځکه نو دغه ټول تاوان پښتو ژبې ته، بلوچي ژبې ته او حتی کېدای شي نورو ژبې ته یا دغه هینکو دغه ژبو ته که رسېدلی، نو ټول دغه څه چې تاوانونه دي دغه ټول دغه غیر اردو او غیر پنجابي ژبو ته رسېدلي دي. نو باورا صاحب دا یوازې په دې کې که سړی دا وڅېړي چې اوس دغه زمونږ د کوزې خوا پښتانه چې دی هلته مثلا په نورو ژبو درس وایي یا تحصیل کوي، هغه ټول یو په کور کې پښتو وایي، هغه هم داسې پښتو وایي چې هغه یا د بازار یا هغه نوې انګلیسي ژبې لغاتونه یا مثلا یو نیم فارسي او دغه لغاتونه هم پکې میکس کړي، هغه پښتو یې هم دغسې
مکمل نه یا دغه لغتونه پکې په مرور زمان داخليږي او دغه ژبه ورو ورو دغه خواته ځي، یعنې د ورکېدو طرف ته ځي، ځکه چې په خپله ژبه باندې دغه نسلونه چې اوس زموږ په کوزې پښتونخوا کې دي، دې چې کم تاریخ لولي، هغه تاریخ، هغه ژبه، هغه دغه کتاب چې چا لیکلی دی، دغه په پښتو ژبه نه دی لیکل شوی دی، هغه د دې په مورنۍ ژبه، زموږ په مورنۍ ژبه نه دی لیکل شوی، یا به دا په انګریزي ژبه لیکل شوی یا به په اردو ژبه لیکل شوی. نو که په انګریزي ژبه لیکل شوی دی، حتما دی کې د انګریزانو لاس ته، یعنې کوم شی چې د هغو په زړه دي، شی چې د هغو په طبع دي، هغې دغه تاریخ او دغه ذهنیت یې هغو ته داسې برابر کړی. او که پنجابیانو په اردو ژبه لیکلی دی، نو هغه خو طبیعي خبره ده چې دغه ټول هر څه هغو په خپل لاس چې غواړي، څه رقم چې غواړي، دغه نسلونه په کوم شکل ته آینده کې وروزي یا په کوم د روحیه باندې هغه دغه کې مخې ته بوزي. نو دغه ټول د هغو پروګرامونه دي چې دغه په مختلف شکل باندې دغه پښتانه د استثمار لاندې راوستي دي په کلونو کلونو باندې. دا یعنې یوازې یوه برخه ده، دا چې نورو په برخو کې دي، یعنې یوازې په فرهنګ، په فرهنګي، تاریخي، کلتوري برخه کې هم متاسفانه چې موږ دغه د پنجاب د لاسه تر اوسه پورې په دغه حالت کې زموږ په کوزې پښتونخوا پښتانه پراته دي. نو ډېرې ښې موضوعات هم یې انتخاب کړي وو بورا صاحب، نو زه هم نور څه نه لرم، نو ډېره زیاته مننه. انشاءالله بیا آینده کې به ورباندې خبرې کوو. نو که تاسې څه لرئ یا ډاکټر صاحب مهرباني. مننه راسا صاحب، ژوندی اوسئ. دغه راټول صاحب بیا لیکلي وو ستاسو د چینل پرانیسته او خپرونې پښتو ته او ټولو افغانانو ته ډېرې ګټورې دي. نړۍ مننه راټول صاحب. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به موږ بیا دا لینک به درسته وو، بیا به د خیر سره راځي موږ سره، او تاسې به هم دلته موږ سره په دې کې ګډون کوئ. بل کار دا دی، ځکه هغه دا صرف یوه ورځ به نه وي، ځکه موږ به په دې اردو باندې مسلسل خبرې کوي. نه دا د پښتنو قومي ژبه نه ده او دا د پښتنو په زیان باندې ده. ولې پنجاب دا ژبه منلې؟ ځکه هلته خو واکمن قوم پنجابی دی، نو ځکه د هغې سره د دې اردو او د پنجابي په منځ کې چې کومې اړیکې دي هغه ډېرې نږدې دي. که چېرته یو پنجابی ماشوم مکمل اردو ژبې ته واوړي او پنجابي ژبه یې هم کړي، 3 ورځو کې هغه بېرته پنجابي ژبې ته راوختلی شي. نو له دې پلوه دوی دا کار داسې پرېښودلی دی چې زه هم دا اردو صحیح ده، که چې موږ ورته د پنجابي نوم ورکړو، نو بیا راسره دا نور قومونه ونه مني، ځکه بیا وایي چې په دې کې خو دا نور قومونه هم دي. نو ولې د دوی ژبه نه قومي ژبه کېږي چې پنجابي قومي ژبه شي؟ خو که چېرته یو پښتون یا کوم بل قوم والا هغه خپله ژبه پرېږدي او اردو ژبه شي، بیا نو هغه بېرته خپلې ژبې ته راته کلونه نیسي، نو هغه بیا بېرته پښتون کې نه پښتو ژبې ته نشي راوختلی، نو بیا به همیشه هغه ژبه به پردی. نو دلته شاته ځینې د دې عوامل دي، هغه علتونه یې دي چې پنجاب اوسه پورې دغه پردی ژبه چې ده، لکه اردو چې صرف نوم یې اردو دی، نو هغه یې زغملې ده په ځان باندې، لکه دلته ورته پنجابي نوم یې نه دی ورکړی. نو غټ علت یې دا دی. او بنګالیان چې وو، نو هغه خو بیا د دې ژبې سره توپیر ډېر زیات و، نو هغوی بیا نه منله په ځان باندې. ډاکټر صاحب راته ښکاري تاسو سره کوم شعر شته دی؟ که تاسو سره کوم شعر یا شعر هم ویوئ، بیا به وروسته پروګرام ختم کړو. دغه دی نه، ما سره خو شعر نه و، همداسې ما یو دغه کتلو، بخښنه غواړم، انشاءالله بیا کوو، بیا به انشاءالله شعر دغه کوو. شعر خو ما سره همیشه شعري، خو دا ده چې وخت به بیا ډېر دغه شي ونیول شي په دې خاطر باندې. فرق نه کوي ډاکټر صاحب، 3 دقیقې لا اوس هم شته، نیم ساعت به کوو پروګرام، فرق نه کوي. زه دغه کوي سره که شعر درسره یې ووایئ، ملګرو سره شریک کړئ. قصدي پښتنو دپاره زه یو څه دغه لرم، دا شعر د یو بل چا دی، خو ما ورکې لګوتې ورکې والي دي او لږ مې دغه کړې، ځکه چې الله دې وکړي چې ستاسې او د لوی افغانستان د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو خوښ شي. مننه ډاکټر صاحب. د خپل ژوند په وران حالات ځانونه پوه کړئ، د خپل ژوند په وران حالات ځانونه پوه کړئ، په خپل کلي خپل محل ځانونه پوه کړئ، څه روان دي او دا ولې داسې کېږي، څه روان دي او دا ولې داسې کېږي، د هر څه په هر علت ځانونه پوه کړئ، د خپل ژوند په وران حالات ځانونه پوه کړئ. هم مو وژني هم مو خپل ملامت بولي، هم مو وژني هم مو خپل ملامت بولي، د پنجاب په شیطانه ځانونه پوه کړئ،
د خپل ژوند په وران حالات ځانونه پوه کړئ. کله دې حالت خلاصون درته پکار وي، کله دې حالت خلاصون درته پکار وي. د قیام په ضرورت ځانونه پوه کړئ، د خپل ژوند په وران حالات ځانونه پوه کړئ. په خپل کلي خپل محل ځانونه پوه کړئ، د پنجاب په شیطانت ځانونه پوه کړئ. الله دې وکړي چې ستاسې او د لیدونکو اورېدونکو خوښ شوي. مننه ډاکټر صاحب که دا یو ډېر ښه. ملګرو سره دا یو خبره شریکوم. ملګرو دلته موږ ته چې ښکاري کوم ستاسې لیکنې هغه د فیسبوک کې چې تاسو موږ ته لیکنې کوئ یا په یوټیوب باندې هغه کومنټ موږ راغستلی شو، په شیشه باندې خپل ښکاره کولی شو، مګر که په ټیک ټاک کې تاسو موږ ته کوم پیغام راستوئ نو هغه بیا موږ ته دلته نه ښکاري. بخښنه غواړو ځکه هغه بیا تاسو به فکر کوئ چې څنګه دا زموږ پیغام تاسو نه لولئ. نو دا د ټیک ټاک پیغام چې دی هغه اوسه پورې لا زموږ سټوډیو هغه نشي راغستلی. موږ ورسره خبرې کړي دي، نو که چېرته بیا کوم وخت اجازه راکړله نو بیا به هغه هم دلته ښکاره کېږي. نو هغه ملګري چې ټیک ټاک کې موږ ته میسج کوي خفه دې نه وي، ځکه چې هغه موږ اوسه پورې لازمن سټوډیو ته هغه پیغام نه راځي، صرف د یوټیوب او د فیسبوک هغه راځي. نو که نور څه نه به ډاکټر صاحب پروګرام به راټول کړو. ولې نه، یو نړۍ مننه، کور مو ودان. صحیح ده. نو تر بل پروګرام پورې ملګرو په لوی الله سپارم، خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان. الله پاک.